کله چې د دوی دا یقین سو صحابه کرامو چې رسول علیه صلات وسلام مبارک رښتیا وفات سوی دی د ابوبکر صدیق صاحب په خبره یقین راغی بیا یې ورته ویلي وه یا صاحب رسول الله ای د رسول الله ملګریه صلی الله علیه وسلم ان نصلي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا موږ به په رسول الله مبارک باندې لمونځ کوو جنازه به پرې کوو دوی ته دا معلومات مخکې نه وو دوی ورته ویلي او جنازه به وایي پرې کېږي وایي څنګه جنازه به کېږي و یو قوم به داخلیږي هغه تکبیرونه وایي دعا به کوي درود شریف به وایي بېرته به راوځي بیا به نور خلک ننوځي داسې به کوي د رسول علیه صلات وسلام جنازه چا کړې ده حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه وایي وایي هغه څوک چې په ژوند کې د مونږ امام و اوس هم د مونږ امام ته جنازې ته به دی مخته وي ځکه رسول الله مبارک نه ده وفات رسول الله مبارک حقیقي ژوند ته ورسېده شهدا ژوندي دي د رسول علیه صلات وسلام خو ډېر غټ مقام ده او ابوبکر صدیق صاحب هم داسې مشوره وکړه ځکه رسول علیه صلات وسلام څو ورځې مخکې خپله کورنیو دوی ټول کړه دوی ته یې وصیت وکړه وایي زه چې وفات سوم ما ته چې کله غسل راکړه او زه په خپل ځای کېښودلم یو څه وخت به کوټې ته څوک نه راننوځئ ځکه د ما جنازه به اول جبرائیل علیه السلام کوي بیا به میکائیل علیه السلام کوي بیا اسرافیل علیه السلام او بیا اسرائیل علیه السلام بیا به نورې ملائکې راځي هغه به جنازه کوي درود شریف وایي درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد د نبی علیه صلات وسلام اول وار کې پس د لویو څلورو ملائکو نه 15,000 ملائکو د ده جنازه کړې ده بیا وروسته 10,000 انسانانو د رسول الله مبارک جنازه کړې په داسې رقم چې صف به ننوتل تکبیرونه جنازې لمونځ به یې کاوه خو رسول الله مبارک مخکې و امامت بل چا نه ده کړی بیا یې ورته ویلې ابوبکر صدیق صاحب ته و یا صاحب رسول الله ایدفن رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله مبارک به ښخ کېږي دوی ورته ویل چې او وایي چېرته وایي په هغه ځای کې چې الله تعالی د ده روح قبض کړې ده ځکه خدای پاک د ده روح نه ده قبض کړې مګر په هغه پاک ځای کې دوی پوه سو چې دی رښتیا وایي ځکه ده کې ډېر غټ مقام الله ورکړی و چې په ټولو صحابهو کې د رسول الله مبارک په ملګري باندې مشهوره و بیا یې ویل چې دوی رښتیا وایي بیا یې امر وکړ چې د پلار زمان کورنۍ به یې غسل ورکوي نور رشت و بیروبار به نه پرې جوړوي حضرت عباس حضرت علي حضرت اسامه بن زید او دا د ده کورنۍ یو څو کسانو رسول الله مبارک ته غسل ورکړی ده او رسول علیه صلات وسلام وصیت کې ورته وویلې چې ما ته څوک غسل راکوئ چې په ما د چا سترګې ونه لګېږي ځکه د ما په بدن که د چا سترګې ولګېدلې دی سترګې ړندېږي سترګې جوړې نه پاتې کېږي نو دوی مبارکینو سترګې پټې کړې وې سترګې بندې کړې وې او ده ته یې غسل ورکاوه حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه غسل ورکاوه او دوی د پردې د شانه اوبه ورته ورکولې او بیا یې سترګې هم تړلې وې چې داسې نه چې په رسول الله مبارک هم سترګې ولګېږي او د موږ سترګې به ړندې سي بیا پس د دې نه مهاجرین صحابه کرام یو ځای سو په امر د خلافت کې چې د مسلمانانو نظام ګډوډ نه سي دا یو مهم امر ده دوی مشوره کې دا ویلې چې موږ به خپلو ورونو انصارو چې په مدینه منوره کې صحابو ته ځای ورکړی و یوغو ته به ورسو په دې امر په دې مشوره کې به شریک و انصارو ورته ویلې چې ښه خبره خو داسې راځي چې یو امیر د موږ نه سي یو د تاسې نه سي حضرت عمر صاحب ورته ویل رضی الله تعالی عنه وایي داسې 3 صفات د چا دي کوم صفات ثانی اثنین دوم د دوو څوک ده اذ هما فی الغار چې دواړه په غار ثور کې وو اذ یقول لصاحبه چې ملګري ته یې ویلې که د صحابیت په قرآن ثابت دی ابوبکر صدیق صاحب منکر کافر ده
لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه، الله دې موږ سره ده. دا صفت د چا دی راوښیي په بل صحابي کې ستا خو نسته. داسې ور وغځاو او حضرت عمر صاحب بیعت یې ورسره وکړ، ډېر ښه بیعت ورسره وس. او حضرت فاطمه رضی الله عنها چې د رسول علیه صلات وسلام مبارک د وفات تکلیف یې ولیده، دا ډېره غمجنه سوه او دې چغې کړې چې وا کربه، ای غمه دې ما را حاضر سه، هغه تکلیف د رسول الله مبارک باندې دی څومره په تکلیف ده. بیا نبي علیه صلات وسلام وویلې چې د تا په پلار باندې فصله نن ورځې نه بیا غم نسته، تکلیف نسته، ځکه چې یو وار د هغه روح مبارک الله ته وسپارل سوه، بیا شهداو اولیاو انبیاو ته بیا الله تعالی تکلیف نه ورکوي. تا پلار ته هغه څه حاضر سوي دي چې هېڅوک هم د هغې پرېښودونکی د هغه تاریک نه ده، بلکې ټولو ته به رسېږي. هغه مرګ ده چې هغه ورځ د قیامت ته د انسان دپاره، یعنی من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ سو د قیامت شروع سو. یا د مونږ تاسو ملاقات به په ورځ د قیامت سره کیږي. حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارکه وایي کله چې حضرت انس مبارک راغی د دفن د رسول علیه صلات وسلام نه، حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارکه ډېره غمجنه ده. انس ته وایي زړه م خوشحاله سه چې په رسول الله مبارک هم خاورې ور واچولې او دا مبارکه ورغله د رسول علیه صلات وسلام د قبر مبارکه یې خاورې راواخیستلې او په خپلو سترګو مبارکه وباندې موښي او دا وایي چې په ما باندې داسې مصیبتونه راغله، داسې غمونه را باندې راغله، که په ورځو باندې راغلې وې دا ورځې به شپې سوې وې. نو د صحابه کرامو دپاره دا ډېره غټه صحنه وه، ډېره سخته او د غم صحنه وه چې حضرت بلال رضی الله عنه مبارک داسې غمجن سو چې د مبارک مدینه منوره پرېښودله. کله به وایي چې دی جومات ته راغی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته، په هغه ځای باندې به نظر ولګېده چې رسول الله مبارک به ناست او ده به اذان کاوه. وایي په زړه کې به یو قسم دنبه درد راغی او بیرته به ووته. او پښتو کې مصری د بلال صاحب حال ذکر کوي، وایي وطن د یار په سترګو خوند کړي چې یار مې نه وي څه وطن څه بې وطنه لاړه طرف د شام ته، دا مدینه و طیبه یې پرېښودله. بل وخت کې رسول علیه صلات وسلام په خوب کې ورته راغی، وایي ای بلاله دا څه جفا ده، دې وخت نه ده چې تی ما زیارت ته راسي، مبارک ډېر په ورخطوي بنځام برابروي او دې زیارت رسول الله مبارک ته راځي. رسول علیه صلات وسلام په قبر مبارکه باندې بصیره څملي او چغې ورته وهي. بل طرف نه خلک ورته راغله چې موږ د ته اذان ته اشتها لرو چې ته اذان وکړې. د مبارک دا نه سوی کولی ځکه رسول الله مبارک نه و. بل طرف نه حسنین ورته واسطه کړه چې دا یې د محبوب مسیان دي، دغو خبر به ومني. حسنین مبارکین ورته وایي و ای بلاله موږ د تا اذان ته اشتها لرو چې موږ ته اذان وکړه. بلال صاحب داسې په سوي زړه باندې اذان شروع کړه چې الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله ته چې رسېده، دا ټول مځکه په حرکت باندې راغله. هغه بیبیانې چې په ټول ژوند له کوره نه وي راوتلې، هغه را ووتلې چې یا قیامت سه یا رسول الله مبارک راجګ سوی ده، داسې یو کیفیت جوړ سه، ځکه هغه ډېر د سوي اواز اذان و. نو صحابه کرامو ته ډېر غټ غم تېر سو